الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سلسلة الفقه الجهادي دا درسونو په دې لړۍ کې الحمدلله ډېر درسونه وشو. نن زموږ د دغې سلسلې په لړۍ کې درس دی د غنیمت او مالفې په باره کې. الله سبحانه وتعالی د مجاهدینو او غازیانو لپاره د رزق حاصلولو ذریعه غنیمت ګرځولې ده په جهاد کې، او په دې کې چې کوم مال دوی د کافر نه اخلي نو یا په طریقه د غنیمت وي یا په طریقه د مالفې وي. د دې وجه نه د دغه مجاهدینو خرچه به د دغه مالونو نه وي، د دوی خوراک به د هغې نه وي، او داسې نه چې دا مال به دوی ته جایز نه وي، بلکې دا بهترین مال دی. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: ان الله بعثني بالسيف بين يدي الساعه. یقینا الله تعالی زرا لېږلی یم په تورې سره مخکې د قیامت. وجعل رزقي تحت ظل رمحي، او ګرځولی د رزق زما لاندې د سوري د نیزې زما نه. وجعل الظل والصغار على من خالف امري، او ایښی د الله تعالی ذلت او سپکوالی په هغه چا چې مخالفت کوي زما نه. ومن تشبه بقوم فهو منهم، څوک چې ځان مشابه کوي یعنې ځان یو شانته کوي د یو قوم سره، پس هغه د هغوی نه دی. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې حدیث نه چې بعثني بالسیف معنا دا چې بعثني بالقتال فی سبیل الله، الله زرا لېږلی ما د پاره د جنګ کولو په لار د الله تعالی کې. لکه څرنګه چې نبي علیه الصلاة والسلام په بل حدیث کې فرمایي: امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، یعنې ما ته امر کړی شوی دی چې زه جنګ وکړم د خلکو سره تر دې چې لا اله الا الله وایي. او مراد د بین دې ساعت نه قرب او نږدېوالی مراد دی، او د دې نه مراد چې وجعل رزق تحت ظل رمحي، حلالوالی د غنیمتونو دی د پاره د امت. ځکه د مخکینو امتونو دپاره مخکې د رالیږلو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مال غنیمت حلال نه و. نو ځکه الله فرمایي: فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا، پس خورئ د هغه څه نه چې تاسو غنیمت اخیستی وي د کافرانو نه په جنګ کې حلال پاک. بل حدیث کې راځي نبی رسول الله سلام فرمایي چې زه خاص کړی شوی یم په 5 شیانو سره چې یو د هغې نه غنیمت دی. ځکه چې د پخوانو امتونو دپاره غنیمت نه و حلال، نو معلومه شوه چې د دې امت د مجاهدینو او غازیانو رزق او خرچه به د غنیمت مال وي، او کار به جهاد او قتال وي په لاره د الله کې. د حدیث کې دا ذکر شو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخالفت ذلت دی، خواري ده، مسکنت دی او فقر دی. د دې نه مراد دا ده چې دا کافر به ذلیله کېږي، جزیه به ورکوي، ځکه د رسول الله د مخالفت یې کړی. بل دې ته اشاره ده چې چا جهاد پرېښود دا به ذلیله وي. امام ابن حجر اسقلاني رحمه الله په دې حدیث کې لیکي: وفي الحديث إشارة إلى فضل الرمح وإلى حل الغنائم لهذه الأمة، وإلى أن رزق النبي صلى الله عليه وسلم جعل فيها لا في غيرها من المكاسب، ولهذا قال بعض العلماء إنها أفضل المكاسب. فتح الباري کې لیکي یعنې دې حدیث کې اشاره ده غوروالي د نیزې ته او حلالوالی د غنیمتونو ته د پاره د امت، او دې خبرې ته چې رزق د رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودل شوی او ګرځولی شوی په هغې کې، نه په غیر د هغې نه په نورو کسبونو کې. نو د همدې وجې نه ویلی شوي دي، بعضې علما وایي چې غنیمتونه دا ډېر بهتر د کسبونو نه دی. بس دا بهترین کسب دی که نه، مرتدین رانیسه او بس مالونه ترې اخله، دا بهترین رزق دی. نو د دې نه دا معلومه شوه چې د نبي علیه السلام د امتیانو مجاهدینو دپاره تر ټولو غوره کسب او ذریعه دپاره د رزق او خرچې غنیمت حاصلول دي د کافرانو نه. بل ته دا معلومه شوه چې د امت مسلمه کار او کسب به جهاد وي دوستان، او د رزق او خرچې دپاره به ذریعه مال د غنیمت وي، ځکه غنیمت حاصلول تر ټولو بهترین کسب او ذریعه ده.
لهذا نن کوم کسان چې د جهاد نه ناست دي پکار ده چې د جهاد وکړي او خپل رزق او خرچه د مال غنیمت نه حاصله کړي. نن موږ جهاد پرېښود، زموږ ټول مالونه کفارو په قبضه کې واخیستل. لهذا دغه بې غیرت مرتدین چې نن د امریکې غلامان دي جهاد یې پرېښی دی، د خپلې خرچې او د رزق دپاره دا غلامي قبوله کړه، ارتداد یې قبول کړو او د دغه کافرو غلامان شو. یعنې د خپل ارتداد او غلامي په بدل کې د کافرانو نه مال او تنخوا اخلي او د هغې نه د رزق دغه ذریعه حاصلوي. خو ډېر افسوس دی د دغسې بې غیرته بې ایمانه خلکو په حال باندې چې ارتداد او غلامي غوره کړي، ځکه چې رزق پې ګټي او حلال کسب یې پرېښی چې هغه جهاد دی چې تر ټولو بهترین کسب او ذریعه د رزق د حاصلولو لپاره ده. لیکن دغه مرتد او بې غیرته خلکو نور ټول حلال کسبونه پرېښودل او د خپل رزق حاصلولو لپاره یې ذریعه ارتداد او د کافرانو غلامي کول وګرځول. نو پکار ده چې دغسې خلک د خپل ارتداد او غلامۍ نه توبه وکړي او د الله حق دین او جهاد او غزا کول ته رجوع وکړي. ځکه نن چې دې مرتدینو ته ووایه که پاکستاني وي که افغاني وي یا نور چې تاسو ولې د حکومتونو سره کار کوئ، دا خو مرتد دي. نو ټول دا یو خبره کوي، خاصدار مرتد نه که پوښتنه وکړي، پولیس نه که وکړي یاره والا مړه واړه ماشومان را په غاړه دي، څه وکړو، رزق هم فرض دی، کله وي غریب یم قرضدار یم چې دا پوره کړم بس بیا نه کوم، دا ډیوټي او دا نوکري. هلکه بهترینه ذریعه الله ګرځول د جهاد کنه، غنیمتونه په حاصل کړه په دې باندې چې هر څه ختم شي، غمونه به دې ختم شي، قرضونه به دې خلاص شي. نو لهذا نن بحث مونږ الحمدلله د غنیمت په معنا د هغې اصطلاحي او لغوي معنا او د معرفې کې ده. نو د کافر نه چې کوم مال دوستانو حاصل شي او هغه ترې واخلي مجاهدین، نو یو ته فی وایي او بل ته غنیمت وایي او بل ته نفل هم وایي چې دا د غنیمت یو خاص قسم دی. او هغه مالونه چې مسلمانان یې د کافرو نه واخلي دا بیا په دوه قسمه دي. یو ته اموال منقوله وایي، یعنې هغه مالونه چې د یو ځای نه بل ځای ته نقل کېدی شي، سره زر، پیسې، ګاډي، اسلحه، سامانونه وغیره. او بل ته دوستانو اموال غیر منقوله وایي، یعنې هغه مالونه چې د یو ځای نه بل ځای ته نه نقل کېږي، ځمکه، باغونه، کورونه وغیره. نو اول د مالفې بیان کوو چې مالفې څه ته ویل کېږي. فی په لغت کې رجوع ته وایي او په اصطلاح کې علما لیکي هو المال الذي يؤخذ من الحربيين بغیر قتال ای بطریق الصلح كالجزیه والخراج. فی په لغت کې رجوع ته وایي او په اصطلاح کې هغه مال ته ویل شي چې واخیستلی شي د حربیانو بغیر د قتال او د جنګ په طریقه د صلح سره، لکه جزیه او خراج وغیره، دا هم په مال فی کې داخل دي. او دغه مال فی د تقسیم اختیار به د امیر المؤمنین او د امام د مؤمنانو سره دی. هر چا ته چې څومره ورکوي نو ورکولی شي او خپلو خپلوانو ته هم ورکولی شي او په عامو مصالحو د مسلمانانو کې هم مصرفولی شي. او هر چې د مال فی ځمکې دي نو هغه وقف دي بیت المال ته. او دلیل د مال فی دپاره دا آیات دی، الله فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وما افاء الله على رسوله منهم فما وجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسوله على من يشاء والله على كل شيء قدير. یعنی هغه مالونه چې الله تعالی انعامي او مفت ورکړي خپل رسول ته، که هغه منقوله وي که غیر منقوله وي، د هغوی نه نو پس تاسو نه دي ځغلولي په هغې باندې اسونه او نوښان، یعنی جنګ هم نه دی کړی، لیکن الله تعالی غالبه کوي رسولان خپل په هغه چا چې الله تعالی وغواړي او الله په هر شي باندې قدرت لرونکی دی. نو په دغه آیات ورپسې آیات کې الله رد کوي په جاهلیت باندې چې هغوی به مالفې په مشرانو او سردارانو تقسیموه، غریبانو ته یې په هغې کې څه حصه نه ورکول. او په دې ذکر شوي آیات ورپسې آیاتونو کې د مالفې د احکامو پوره تفصیل ذکر دی چې مختصرا یې دا دی. یو دا چې دغه مال تاسو ته الله مفت او انعامي درکو، نه دا چې تاسو په جنګ حاصل کوو، نه پرې اوښان او اسونه ځغلولي دي په جنګ کې. دویم دا چې الله تعالی خپل رسولانو د هغوی تابعدار او مؤمنانو ته غلبه ورکوي، ځکه چې هغوی ډله د الله تعالی ده او ډله د الله تعالی غالبېدونکې ده. دریم دا چې د مالفې د ورکولو او تقسیمولو اختیار د الله سره دی او د هغه د حکم موافق به تقسیمیږي او هغه بیت المال دی.
څلورم دا چې د رسول الله او د هغه د خپلوانو خرچه به هم دغه مال نه وي. پنځم دا چې د یتیمانو مسکینانو مسافرو خرچه به هم دغه مال نه وي. شپږم دا چې دا په سردارانو او غنیانو نه تقسیمېږي لکه د جاهلیت والو چې دا کار کوي. اووم دا چې فقیرانو او مهاجرینو ته هم دغه مال نه خرچه ورکولی شي. اتم دا چې فقیرانو او انصارو ته هم دغه مال نه خرچه ورکول کېږي. انصار دي موږ له ځای راکړی دی، موږ مهاجرینو مثلا او مجاهدینو غنیمت حاصل مالفه حاصل کو، نو دا غریب انصارو ته هم پکې څه پکار ده. د دې دلیل دا عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي چې د بني نذیر مالونه هغه څو چې مفت الله ورکړو د مؤمنانو صحابه ته، اختیار د تقسیم د هغې رسول الله سره نو هغه به خرج کوو په خپل باندې خرچه د یو کال خرچه به رسول الله اخیستله. په بل لفظ د حدیث کې به داسې راځي چې منع کوله به یې دپاره د اهل خپل خرچه او رزق د یو کال دا وي، او نور مصرف به کوو چې باقي به څه پاتې وو په څه شي باندې، په اصلحو او په سورلۍ باندې چې هغه به د الله په لار کې د مجاهدینو دپاره تیارولی شو. جهاد سامان یې پې اخیسته. نو دې حدیث نه معلومه شوه او متفقن علیه حدیث دی چې د مالفه نه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه د اهل بیت او کورنۍ خرچه هم کېده، او د جهاد دپاره پرې اصلحې او سورلۍ وغیره سامانونه هم اخیستل. دا د مالفه بیان دوستانو. دویم نمبر کې د غنیمت بیان چې غنیمت څه ته ویل کېږي. غنیمت په لغت کې ما یناله الانسان بسع، چې انسان په خپل کوشش سره شی حاصل کړي ته غنیمت وایي. شریعت کې هو المال الماخوذ من اعداء الاسلام عن طریق الحرب والقتال، فقه سنه وغیره راخلي. غنیمت په لغت کې مخکې ذکر شو هغه چې انسان په کوشش سره حاصل کړي، او د شرع په اصطلاح کې غنیمت هغه مال ته وایي چې اخیستلی شوي دشمنانو د اسلام نه په طریقې د جنګ او د قتال سره. او د غنیمت تقسیم مبارکې طریقه دا ده چې دغه مال په 5 حصې ګرځي. یو حصه بیت المال ته حواله کیږي او 4 حصې په غازیانو مجاهدینو تقسیمېږي په طریقه شرعي سره. هغه مجاهدین چې په دغه واقع جګړه کې په میدان جنگ کې حاضر وي یا میدان جنگ کې حاضر نه وي خو لیکن د دوی سره وي یا سامان ته ناست وي، مطلب په دې ډله کې سره شریک وي، نو دا ټول به اخلي که چا په خپله جنګ او جګړه کړې وي او که نه، خو چې دوی سره شریک وي. بیا د غنیمت مال به په 3 قسمه دی دوستانو. یو اموال منقوله دي، لکه مخکې چې موږ ویل سره زر سپین زر پیسې سامان وغیره وسله. دویم به بندیان دي. دریم بیا اموال غیر منقوله دي لکه کورونه او ځمکې. دا اموال منقوله باره کې تقسیم طریقه دا چې 5 حصې به ترې جوړېږي، چې کله د 5 حصې جوړ شي چې یو حصه بیت المال ته حواله کېږي او نورې 4 حصې مجاهدینو باندې تقسیمېږي. مثلا طالبانو د پاکستان د مرتدینو یو پوسته وواله، نو مالونه غنیمت شو، نو یو حصه به بیت المال ته او نور حصې او بیا 4 حصې مجاهدین خپل کې تقسیموي. که ټوپک د غنیمت د ځمکو باره کې به اختلاف دی. بعضې وایي چې دا به لکه د نور غنیمت د مال په شان تقسیمېږي، بعضې وایي چې نه دا ځمکه به وقف کولی شي مسلمانانو ته، بعضې وایي چې د مؤمنانو د امیر او د امام اختیار دی که تقسیموي او که وقف کوي بیت المال ته. دلیل د غنیمت په باره کې د قرآن کریم دا آیات دی. الله فرمایي په سورة انفال کې واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. یعنی پوه شئ هغه چې غنیمت حاصل کړی تاسو د کافرانو په ذریعه د جنگ سره د څه شي نه، نو حکم یې دا چې یقینا خاص د الله دپاره د 5 حصه د هغې یعنې دغه 5 حصه بیت المال ته حواله کېږي او په 5 قسمه خلکو بیا مصرفېږي. نو د هغې نه به د رسول الله خرچوي او د خپلوانو دغه او د یتیمانو د مسکینانو او مسافرو. په بل آیات کې مخکې ذکر شو کولو مما غنمتم حلالا طیبا، پس خورئ د هغه څه نه چې تاسو غنیمت حاصل کړی دی حلال پاک. او مخکې یو حدیث مو ذکر کړ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، لکه حدیث د جابر بن عبدالله کې راځي، رسول الله فرمایي چې ما ته 5 شیان چې نو ورکړی شوي هیڅ نبي ته مخکې زمانه نو حلال هغوی ته، چې په هغې کې یو غنیمتونه دي. دا غنیمتونه مخکې امتونو ته حلال نه وو،
زمونږ دپاره دا حلال شو، دا زمونږ د دې امت خصوصیت دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خصوصیت دی. دا د غنیمت په باره کې هغه شرعي معنا نفل دی. دریم کې نفل عبارت دی د څه د زیادت نه، زیات شي ته نفل ویل کېږي. اصطلاح کې هغه شي ته وایي چې امام خاص کی بعض مجاهدین تحریضا لهم على القتال سمي نفلا لكونه زيادة على حصته من الغنیمه. امیر یا قومندان د جنگ وي که چا دغه سړی مړ کړ یا د پوستې والا یا دغه ځای ختم کړ، نو دته به دومره انعام وي سوا د غنیمت د مال نه، دې ته مالی نفل وایي. دا هم د غنیمت حصه ده. نو نفل معنا د خاص کول د بعض مجاهدینو په زیاتوالي سره، لکه دا اعلان چې وکړي مجاهد چې چا څه شی حاصل کړو د کافر نه، د هغه دپاره څلورم حصه د هغه ده ما سوا د نور غنیمت د حصې خپلې نه، یا د هغه دپاره درېیمه حصه د هغې، یا دا چې هغه ټول د هغه دي. یا مثلا یو غټ کافر دی، امیر وایي چې چا دا کافر قتل کړ، نو د هغه دپاره ټول سامان د هغه کافر دی. یا دا چې امیر یو لښکر او ګروپ ته وایي هغه څه چې تاسو حاصل کړو د کافرانو نه مو واخیستو، نو هغه د ټول ستاسو وي. دې ته مال نفل وایي. حکم د نفل بیا دا دی چې دغه نفل خاص کول د قاتل دی په زیاتوالي سره، په دغه مال کې سره بیا هیڅوک شریک نه دي. چې چاته امیر امر کړی او هغه دغه کار وکړو، نو دغه به خاص وي د دغه سړي دپاره، بل چا پکې حصه نشته. الله فرمایي یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال، ای پیغمبره تیزی ورکوه مؤمنانو ته په قتال باندې. په حدیث کې راځي انس رضی الله عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم د حنین په ورځ ویلي من قتل رجلا فله سلبه فقتل ابو طلحه 20 رجلا واخذ اصلابه. نبی رسول الله ویلي په ورځ د حنین چا چې قتل کوي سړی پس هغه د پټو سامان دی. ابو طلحه رضی الله عنه 20 کسان په دا ورځ باندې مړ کړو او دغه 20 کسانو ټول سامان نه دی واخیست. اوس مالفه او غنیمت کې فرق، یو فرق خود مخکې د اصطلاح نه هم معلوم شو چې مالفه بغیر د جنگ نه حاصل شي او مال غنیمت هغه چې جنگ پیوش. په اوسنی وخت کې یو مسله ډېر اختلافي ده چې هغه اختطاف دی، چې آیا دا اختطاف مالفه دی او که مال غنیمت. نو دې کې دوستانه فرق دی. په دې مسله به انشاءالله مفصل بیان به کیږي چې اختطاف د دې دلایل د چا اختطاف کول جایز دي. دا بالکل سنت طریقه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ګروپ لرو د ابو بصیر رضی الله عنه. دا مسله وروسته وچېړو، خو صرف فرق دلته کوو چې دا مال غنیمت دی که مالفه. نو زما په نظر باندې چې موږ د غنیمت او د مالفه تعریف وکړو. مال غنیمت په هر هغه څه چې هغې تعریف وشي او د هغې معنا موږ یاد کو، نو د دې نه معلومه شي چې مال غنیمت هغې ته وایي چې هغه په جنگ او په قتال سره حاصله شي. کم اختطاف چې دوستانو په جنگ سره حاصلېږي او دا پکې 100% یقین وي چې دې کې به جنگ کېږي، یو سړی د ښار د من نه راوچتې په جنگ به راوچتېږي چې خو نه راوچتېږي او نه تاسو مفت راځي. لہذا ماته دا مال غنیمت ښکاري، دا مالفیه نه دی. البته مالفیه دا دی چې تا ته یو مرتد په خپله یا یو کافر اصلي تا ته په خپله پیسې رالیږي، دغه مالفیه دی. لکه جنګ مونږ پرې نه کوي، ته سره ټیکس خوندې ته اخلي، هر چې دغه دی نو دا به غنیمت وي. اختطاف زما د نظریې مطابق والله عالم نو غنیمت هغه ځای چې د کافرانو نه او د اسلام دشمنانو نه په ذریعه د قتال او جنگ سره په زور اخیستل شوي. مالفیه بیا هغه چې د کافرانو نه واخیستل شي بغیر د قتال او جنگ. بل فرق د غنیمت او مالفیه دوستانو په تقسیم کې دی. هغه دا چې غنیمت به 15 حصې کولی شي، یو حصه به بیت المال ته حواله کړي، نورې 4 حصې به د غازیانو مجاهدینو منځ کې تقسیم شي په شرعي طریقې سره. هغه غازیان چې میدان جنگ کې حاضر وي او د مالفه اختیار به د امیر او د امام وي، هر چاته ورکولی شي، چاته ډېر ورکوي که چاته کم ورکوي، هغه چې څومره مصلحت په هغې کې ګوري. همدارنګه خپلو خپلوانو ته یې هم ورکولی شي، په خپل اهل یې هم خرج کولی شي، په عام مصالحو د مسلمانانو کې هم خرج کولی شي، د جهاد دپاره په سامانونو اصلحې هم اخیستلی شي.
لہذا دا فرق په مین د غنیمت او د مالفیه کې. د غنیمت او د مالفیه نفل د مسایلو باره کې موږ دلته لنډ او مختصر بحث ذکر کو. دې کې ډیر اوږد بحث ته ضرورت هم شته او مستقل کتابونه په دې باندې لیکل شوي دي. ان شاء الله په دومره باندې هم موږ اکتفا کوو او الله دې وکړي چې موږ تاسې پې پوه شو او موږ ته الله سبحانه وتعالی د غنیمت او د مالفې هغه پاک رزق را نصیب کړي. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.